زه تپوس د دې خبرې کوم چې موږ علما زه چلو بچ لولو موږ چې هر څومره بد یو موږ کې ډېرې کمینې دي موږ کې ډېر نقصانات دي خو تاسو په ایمان ووایئ کله مو تاسو ته غلطه خبره ښودلې ده کله مو درته ویلي چې د خلکو غیبتونه کوئ کله م درته ویلي چې دروغ وایئ کله م درته ویلي الیاذ بالله چې زنا کوئ کله م درته ویلي چې سود کوئ کله م درته ویلي چې رشوت کوئ دا خبرې کم یو عالم تاسو ته کړي دي هر یو عالم چې منبر ته وخیږي هر یو عالم چې تقریر کوي هر یو عالم چې بیان کوي اخو تا ته دا خبره کوي وروره غیبت مه کوه وروره رشوت مه کوه وروره سود مه کوه وروره حرام مه کوه زه چلو د عالمان بد شو تاسو پسې بد وایې زه چلو د عالمان بد دي تاسو بد یادوئ خو تاسو له کم نقصان درکړی دی تاسو سره کم بد کړي دي خپله کو هر څومره بد دی نو تا ته خو د نیکۍ خبره کوي که نه تا ته خو د خدای د قرآن خبره کوي که نه تا ته خو ستا د قبر د سوچ هغه درچوي که نه تا له خو د آخرت سوچ درچوي که نه تا ته خو د الله د رضا والا خبرې کوي که نه تا ته خو وایي چې قرآن راواله ستا بچي ته قرآن وي تا ته قرآن وي تا ته اسلام ښیي تا ته د پیغمبر صورت او سیرت ښیي چې خپله هر څومره بد دي نو تا ته خو ښه ښیي که نه نو چې کوم سړی درته ښه خبرې ښیي چې کوم سړی در سره ښه کوي د هغې بدو ته مه ګوره دې ته وګوره چې ما سره ښه کوي نو زه به ورسره ښه وکړم که نه چې ما سره احسان کوي زه به ورسره احسان وکړم که نه چې تاسو دومره ښه موږ سره وکوئ لکه دا موږ علما چې تاسو سره کوو والله موږ به تاسو په سر باندې وګرځو زموږ هره ورځ چغې ستاسو د اصلاح دپاره دي زموږ هر تقریر ستاسو د اصلاح دپاره دی دا ستاسو د بچو تربیت ستاسو دپاره دی